دې مرسته باندې کولای شئ چې تیار جوړ شوي تصویرونو څخه استفاده وکړو. مثال د کمپیوټر په اړه باندې کومه لیکنه کوي، غواړئ د دې کمپیوټر تصویر راوړئ، شمېر وکړئ په دې کلیپ پات باندې. دا کمپیوټر مثال کمپیوټر دا وګورئ کوم تصویر دې ښکاري، بس کلیک وکړئ اتوماتیک ته ریزلټ شي. دا د مثال بل وګورئ دا ښکاري. همداسې نور ډېر شیان دي، مثال فلاور دا وګورئ، مثال انیمل مختلف شیان مطلب دلته څنګه کولی شو کولی شئ دلته راځئ لیکنه وکړئ، رایټ کلیک اډ ټیکسټ باندې لیکنه کولی شئ، رنګ ورته بدلوئ، دلته راشئ فارمیټ ته ډیزاین دا مثلا د آوټلاین ورکوو، دا وګورئ د آوټلاین صرف خپل تصویر هم راوړلی شئ. مثال فارمیټ شیپ ټیکسچر کوم تصویر دا نظر کې کا دا وګورئ ما تصویر کولی شئ. بل د شیپ د دې په واسطه باندې کولی شئ مختلف تصویرونه څنګه ورسم کړئ، شکلونه رسم کړئ. مثال غواړم دا نمونه شکل رسم کړم، دا وګورم یا مثال کوم بل شکل غواړئ، مختلف شکلونه دلته مطلب رسم کولی شئ، دا وګورم مثال دا نمونه شکلونه رسم کړم. بل دا مثال دلته هر قسم شکلونه چې زه یې وکولی دلته څنګه کوئ رسم کوئ. مثال دا نمونه شکل غواړو وګورئ، بیا کولی دلته فارمټ ته راسئ، مختلف شکلونه پرې اپلای کوو، نور رسم کولی شئ، تصویرونه مثال رسم کولی شئ. صحیح ده. دې ځینې کولی شئ چې پکچر څنګه کوئ چینج یې کړئ، کلیک وکړئ دا وګورئ بدل شو. یا ایډیټ فایلز باندې کولی شئ د څه پکې مطلب تغیرات راوړئ، په خپله خوښه باندې یا مثال جنګونه باندې جوړوئ. صحیح ده. کوم تصویر تیار جوړ شوی ته غواړئ چې په دې کې څه تغیر راوړئ، لکه مثال دا تصویر ده، دې کې لږ څه تغیر راوستل غواړم، ایډیټ باندې وکړئ، مثال دا لیک کټ کوم داسې وګورئ. صحیح شو. بیا دلته راشئ لاین ته چینج لاین دا دلته کې زما لاین خلاص صحیح شو. بل د ری راوټ کنیکشن دا هغه داسې کار کوي. مثال اول دلته راسئ نیو ډرایو باندې کلیک وکړئ، یو تصویر دلته رسم کړئ، فرض مثال یو تصویر دلته رسم کړو رسم کړو، دې دواړو باندې اپیل کلر څنګه کوم ختم کوم. اوس یو لاین راخلم، مثال دا یو لاین ده، دواړه کنیکټ کوم، دلته یو څه راغلی دا کنیکټ شول، دواړه وګوره دې طرف ته کولی شو. مثال دا دې طرف ته راوړم، دا اوس وګورئ داسې راتاو شوی دی، بیا داسې راتاو شوی دی، وایي دا لرې راوځي لکه نږدې دې تاو شي، کلیک وکړه دا وګوره همدلته دې نږدې بل درسنا مثال کوم تصویر دې رسم کړي، دې ځینې کولی شي شکلونه ورته انتخاب کړئ. مثال کوم نمونه شکل دا نمونه شکل یا کوم بل شکل ورته انتخاب کولی شي، رنګ یې غواړئ نه یې غواړئ، یا تصویر ورته راوړئ، کلیک وکړه دې ځینې کولی شي چې ورته راوړئ تصویر ورته راوړئ. صحیح ده. همداسې کولی شئ دلته نور افیکټ پرې اپلای کړئ، لکه دا وګورئ مخکې تصویر کې درته ویلي وو هماغه تصویر ریکارډینګ کې به وګورئ. صحیح ده. دا نمونه شکل یا کوم بل شکل غواړئ. صحیح ده. او یا هم دلته کولی شئ چې راشئ مثال right click को best check from add text design कोला से मैं इसका text क्या अप्लाई कर सकता हूँ। वेलकम टू पब्लिक मिसाल अभी तक केबल स्टाइल और मिसाल का नाम स्टाइल है। अब कोला से तरह से डिजाइन और तो इसमें तदाइश के सर निकाल प्राइसिंग कोला शीट से प्राइसिंग कर सकते हैं। अभी मिसाल ऊपर शब्द मिसाल का नाम है लाइक मिसाल की ज़्यादा ऊपर ग्राफिक शक्ल में लगा मिसाल मुलाजम लिस्ट जो कुल हर मिसाल ज़ाहिर कर ले जो लगा और शरीर है बोलूँगा हर मिसाल पे तरीका में से
علي هذه بالمثال الأولى خان هذه بالزمن المثال جان بالمثال عمران عند sekolah sebelum إضافة مثال terhadap hardship after the hardship إضافة كده hardship itu mah hardship إضافة كده hardship kayak हम terasa hardship apa udah नंबर hardship إضافة كده hardship itu di lagi hardship إضافة كده हम sekolah itu कैसे ada sistem yang pasti abal إضافة كده kayak ini dari मतलब कर पुलिस जो है Adverts very to keep himself and release sugar to all over. Release. Then misalnya release sugar. Setelah itu balik ke seriza pakai dia untuk seriza pas misal. Jaman sanda sama saya. Tema sudah. Text pen college itu kan wajah text pen terus datang college dari kan misal. Dan jangan ada belum cata. Bisa jamaah tempat saya kami mengkawalas rasa berarti dengan khatam rumah mahkawé daya berterima kasih kepada right to left kita mencatat misal dari nanti panorama begini terkait itu tapi kalau apa dapat misal awal dari nanti mana sangat mahkawé dan terbuat yang terus aku malah berterus dia udah terbarak itu karena kita terus terus untuk jadi utara ucap terus jadi kita terus jadi sistem dan alat itu kan saya dah udah ini masih menurut khawal sih kalau sih jadi nanti orang kuali dah udah dan sekolah jadi 3D 2D dash kemudian khawal kita sistem dan untuk seperti apa alat terawal karena kalau sih 2D शिकत है तो 3D शिकत 2D शिकत के बदले में सवाल में जदीद अशर इंसान का मदद तस्वीर दा शक्ल बाद कैमरा में शिकत में सदन में शक्ल को मुकरम लाल चकटरे ये कुछ नहीं करे ये तो पूरा सिंपल स्टाइल वर्क को बनाना या रंगों ने जैसे फिल्म के खबर है या शिप बल्लू मतलब एक अप्लाई किया का सील वर्क का विषय हुआ या कमर स्टाइल लाइक ऐसे दम तस्वीर की जाती है तो विषय Smart agas dia mah terawan di dia istilah buat cuma nanti mas nanti berapa saya tiap dari sisa